ډیری خلک په دې باور دي چې دجال به شاید حیوان وي یا به کوم بل داسې نااشنا مخلوق وي، خو داسې نه ده. دجال انسان دی او په قوم باندې یهود دی، له یهود مور او پلار نه پیدا شوی دی. دجال ځوان هلک دی، چهره یې سور رنګ ته مایل رنګ لري، په قد باندې ټیټ ده، سینه یو بل سره نږدې او پښې نسبتا یو بل نه فاصله لري، پراخ تندی لري، پلنه او ضخیمه غاړه به ولري. په ښۍ سترګه به داسې ړوند وي چې سترګه به یې لکه د انګور د دانې غوندې بیرون راوتلې وي. چپه سترګه به یې هم عبجنه وي خو دید به کوي. د دجال په تندي باندې به کافر یا کاف فا را 3 حروف لیکل شوي وي چې هر لوستی او نالوستی مسلمان به لوستلی شي. دجال به له ځان سره خپل جنت او دوزخ لري چې په حقیقت کې به جنت دوزخ او دوزخ جنت وي. دجال به حاکم وي، یعنی بې اولاده به وي، د هغه به اولاد نه کیږي. د دجال خروج او پیروان. د رسول الله علیه السلام د احادیثو په بنیاد دجال به له مشرق زمین څخه د خراسان یعنی د اوسنی افغانستان غربي خوا او شرقي ایران خوا له اصفهان سیمې څخه راښکاره شي. 70,000 یهودان به ورسره مل وي. اکثریت پلویان به یهود، عرب، ترک او عجم وي او په دې ټولو کې اکثریت پیروان به ښځې وي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي وایي رسول الله علیه السلام موږ ته یو حدیث بیاناوه او ویې ویل دجال به په مشرق کې په خراسان کې راښکاره شي. داسې قومونه به د هغه طرفداري وکړي چې مخونه به یې لکه د ډال پلن او پراخه وي. د دجال فتنه دومره خطرناکه ده چې سړی به کوشش کوي خپله میرمن، مور، لوڼه، خویندې او لورګانې به په کور کې بندي کړي تر څو د هغه له فتنې نه په امان کې پاتې شي او د هغه په فتنه کې واقع نه شي. خو د دې دومره فتنو سره سره به بیا هم الله جل جلاله مسلمانان پر دجال غالبه کړي او دجال به د هغه له ټولو پیروانو سره ختم کړي. نواس ابن سمعان یو بل صحابي دی، د یو اوږد حدیث په یو برخه کې روایت کوي، وایي چې صحابه له رسول الله علیه السلام نه پوښتنه وکړه ای د الله رسوله دجال په ځمکه کې څومره وخت پاتې شي؟ هغه ورته وویل 40 ورځې. یوه ورځ به یې د یو کال په اندازه، دوهمه ورځ به یې د یوې میاشتې په اندازه، درېیمه ورځ به یې د یوې هفتې په اندازه او پاتې نورې ورځې به یې ستاسو د ورځو په څېر عادي ورځ وي. پوښتنه ترې وشوه په ځمکه به د هغه سرعت په کومه اندازه وي؟ رسول الله علیه السلام ورته وفرمایل سرعت به یې لکه په طوفاني موسم کې د تیز باران په شان وي. دجال به یو قوم ته ورشي او هغوی ته به ووایي چې زما خدایي ومنئ، یعنی خپل خدایي ته به یې دعوت کړي. هغوی به هم پرې ایمان راوړي، بیا به خپلې غوښتنې ترې وکړي. دی به باران ته امر وکړي چې وورېږه، باران به وشي. ځمکې ته به امر وکړي چې حاصلات وکړي او شنه شي تر څو مالونه پکې وګرځي. بیا به دجال یو بل قوم ته ورشي او خپل خدایي ته به یې راوغواړي، یعنی هغوی ته به د خپل خدایي دعوت ورکړي، خو هغوی به یې دعوت رد کړي او د ده له خدایي نه به انکار وکړي. دی به باران پرې ودروي، حاصلات به یې ورختم کړي او خلک به له ډېرو مشکلاتو سره مخ شي او د هغه ځای د ځمکې خزانو ته به امر وکړي چې راووځئ، خزانې هر څه به ترې له ځان سره یوسي. بېشکه دا د ټولو مؤمنانو لپاره ډېر لوی امتحان دی. دجال به یو ځوان ته ووایي چې په ما ایمان راوړه، زه ستا رب یم. هغه به له خدایي نه انکار وکړي او ده ته به ووایي چې ته زما رب نه یې. دی به یې په تورې سره په منځ باندې نیم کړي، بیرته به یې راژوندی کړي. بیا به ورته ووایي چې اوس خو ما منې چې زه ستا رب یم. ځوان به ورته ووایي چې اوس خو زما یقین نور هم قوي شو چې ته زما رب نه بلکې دجال یې.